بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم حقوق والدین یا د مور و پلار حقوق. یو د هغو حقوقو نه چې مور و پلار یې په خپل اولاد لري هغه دا دی چې وروسته د مرګ نه باید اولاد خپل مور و پلار ته دعاګانې وکړي. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې انسان مړ شي نو د هغه ټول عملونه ختم شي، لیکن د دریو شیانو نفع بیا هم ورسیږي. اول صدقې جاریه، دویم داسې علم چې خلک ورنه فایده اخلي، دریم صالح اولاد چې د ده د مرګ نه وروسته دې لپاره دعا کوي. تر څو چې انسان ژوندی وي په خپله نیکیانې ګټي او د خپل ځان لپاره د آخرت ذخیره جوړوي، لیکن کله چې مرګ راشي نو عملونه ختم شي او د ثواب د جاري پاتې کېدو سلسله هم ختمه شي. البته درې شیان داسې دي چې د دې اعمالو نتیجه او د هغو ثواب تر مرګ وروسته هم جاري پاتې کیږي. اول د صدقې جاریې ثواب. نو د صدقې جاریې ثواب دا همیشه لپاره باقی پاتې کیږي. صدقې جاریه هغې صدقې ته ویل کیږي چې ګټه یې په خپل وخت ختمه نشي، بلکې خلک همیشه ورڅخه ګټه اخلي او صدقه کوونکي ته همیشه ثوابونه رسیږي. مثلا یو چا په خپل ژوند کې جومات جوړ کړه یا د دیني مدرسو په ودانولو کې برخه واخیستله یا یو مدرسې ته او طالبانو ته یې په خپل ژوند کې په خپل شخصي سرمایه باندې دیني کتابونه او د حدیثو او د تفسیر کتابونه واخیستل، یا په خپل ژوند کې داسې یو کار وکړه چې همیشه ورڅخه خواص او عوام ګټه اخیستونکي وي. نو که چا په خپل ژوند کې د خپلې پیسې په داسې عام المنفعه او دیني کارونو کې مصرف کړي نو چې کله دا مري او قبر ته ځي او خلک د هغه د صدقې نه ګټه پورته کوي، الله رب العزت به د اجر هغه ته په قبر کې رسوي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وینا هم ده، چا چې په خپل ژوند کې د یو نیک شي بنسټ او تهداب کېښوده، الله رب العزت به دې ته اجر ورکوي او تر آخرت ورځې پورې چې څوک په دې باندې عمل کوي الله رب العزت به هم دې ته اجر ورکوي، غیر د دې نه چې د هغوی په اجرونو او ثوابونو کې څه کمښت راشي. اما که چا په خپل ژوند کې یو بد بنسټ، یو فاسد بنسټ او تهداب کېښوده، الله به دې ته جزا هم ورکوي، خو تر قیامت ورځې پورې چې څوک په دې باندې عمل کوي د هغو ګناهونه به الله دې ته رسوي، غیر له دې نه چې د هغو په عذاب کې څه کمښت راشي. نو انسان باید په خپل ژوند کې کوشش وکړي چې د خپلې پیسې او د خپل سرمایه په داسې شي کې مصرف کړي چې د ده له مرګ نه وروسته مسلمانان د هغه نه ګټه پورته کړي او الله رب العزت دې ته په قبر کې اجر و ثواب ورکړي. دویم هغه علم چې ورنه نفع اخیستل کیږي، دا هم داسې شی دی چې ثواب یې تر مرګ وروسته جاري پاتې کیږي. چا چې قرآن مجید په یادو یا له مخې نورو ته ورزده که، چا ته یې لمونځ وښوه، څوک یې د دین عالم جوړ که، یو دیني کتاب یې ولیکه یا دیني کتاب بل چا لیکلی و دې د خپلو په پیسو باندې خپور که، دا علمي صدقې جاریه ده.
د قرآن لوستونکی چې تر څو پورې قرآن لولي یا یې نورو ته ورزده کوي بیا یې د هغو شاګردان او د شاګردانو شاګردان لولي د دین عالم تفسیر او حدیث لولي مسئلې ښیي خلک ورنه فایده اخلي او په راتلونکي کې د ده شاګردان او د شاګردانو شاګردان علم خپروي چاته چې لمونځ زده کړی وي هغه لمونځ کوي او نورو ته ورزده کوي د دې ټولو ثوابونه تر پیړیو هغه کس ته رسیږي چې هغه د دین علم پر مخ بوتلی یا د دین د علم د پرمخ بیولو ذریعه جوړ شو. هر څومره خلک چې په دې لاره کې ذریعه او واسطه جوړ شي هغو ټولو ته به ثوابونه رسیږي او د چا په ثواب کې به کمی نه وي خو الله رب العزت به اصلي کس ته او اصلي استاذ ته د دې ټولو ثوابونه هم ورکوي. دریم نیک اولاد چې هغه د خپل مور و پلار دپاره دعا کوي. نو چې کله اولاد خپل مور و پلار لپاره د الله رب العزت نه بخښنه غواړي د هغو په حق کې دعا کوي د دعا فایده هم والدینو ته رسیږي. په دعا کې خو د ځان او مال مصرف نشته که هر وخت مور و پلار ته د مغفرت دعا او د درجاتو د اوچتوالي دعا وکولی شي نو مور و پلار ته به ډیره نفع ورسیږي او د اولاد به هیڅ مصرف نشي. د اولاد د پیدا کېدو ذریعه جوړېدل او د هغوی پالنه او روزل د مور و پلار عمل دی او د مور و پلار له پاللو وروسته اولاد د دعا غوښتلو قابل جوړ شو ځکه نو د اولاد دعا هم د وفات شوي مور و پلار په عملونو کې شمار کړې شوه او صدقې جاریه وګرځولی شوه. که په اولاد باندې مهنت او کوشش وکړئ او تاسې هغوی په نیکي عادت کړئ نو هغوی چې څه نیک عملونه وکړي د هغې ثواب به هم مور پلار ته رسیږي او د اولاد په ثواب کې به هیڅ نقصان نه راځي. پرته له اولاده هر سړی چې د چا لپاره دعا وکړي هغه ته نفع رسیږي لیکن اولاد یې ځکه په خصوصي توګه ذکر که چې د اولاد د دې لپاره په قابل جوړېدلو کې د مور پلار د زحمت او هڅو دخل دی ځکه نو د اولاد دعا د هغوی په اعمالو کې شمار کړې شوه. نو د صالح اولاد لپاره پکار ده چې تل لپاره د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړي او د خپل مور و پلار او والدینو لپاره د الله رب العزت له درباره هغوی لپاره د بښنې او د مغفرت دعا وغواړي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا رواه البيهقي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بېشکه داسې هم کیدی شي چې د یو بنده مور او پلار وفات کیږي یا له دواړو نه یو وفات کیږي په داسې حال کې چې دې سړي د هغوی په ژوند کې د هغوی نافرمانی کوله او هغوی یې ځورول اوس تر مرګ وروسته هغوی ته تل دعاګانې کوي او له الله رب العزت نه د هغوی د ګناهونو مغفرت غواړي تر دې چې الله تعالی هغه له مور و پلار سره په ښه چلند کوونکو کې ولیکي. یعنی چا چې په خپل ژوند کې د خپل مور و پلار ځورولی وي هغوی ترېنه ناراضه وي خو چې کله مور و پلار وفات شي دا اولاد تل لپاره د الله رب العزت دربار ته د خپل لاسونه پورته کوي او خپل مور و پلار ته د الله رب العزت نه بښنه او مغفرت غواړي نو الله رب العزت به دا بنده له مور و پلار سره په ښه چلند کوونکو کې ولیکي. مور و پلار به بیا ترېنه ناراضه نه وي. او کم اولاد چې خپل مور و پلار لپاره د الله رب العزت د دربار نه د مغفرت دعا غواړي د دې اولاد په دعا سره به الله رب العزت د مور و پلار درجې پورته کوي. حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرفع درجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لهذه فيقول باستغفار ولدك لك رواه أحمد. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله او فرمایل چې الله تعالی په جنت کې د نیک بنده درجه پورته کوي. هغه به عرض کوي چې ای زما پروردګاره دا درجه ماته په څه راکول کیږي؟ الله رب العزت به ورته وفرمایي چې ستا اولاد چې ستا لپاره د مغفرت دعا وکړه د هغې په وجه نو ما ستا درجې په جنت کې پورته کړې.
نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو وروڼو او خویندو راشئ په تضرع او په عاجزي سره د الله رب العزت دربار ته لاسونه پورته کړئ او خپل مور و پلار لپاره د الله رب العزت د دربار نه د بښنې او د مغفرت غوښتونکي اوسئ تر څو چې الله رب العزت هغوی ته بښنه وکړي او د هغوی درجې الله رب العزت په جنتونو کې پورته کړي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې ویناو څخه معلومه شوه چې مور و پلار ته دعا کول ډیره لویه نیکي ده او دا داسې نیکي ده چې تر مرګ وروسته هم جاري پاتې کیدی شي. لږ تر لږه تر هر فرض مانځه وروسته د مور و پلار دپاره دعا وکړی شي. په دې کې هیڅ تکلیف هم نه وي او هغوی ته ډیره فایده رسیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې وینا نه څرګنده شوه چې الله په جنت کې د نیک بنده درجه پورته کوي. نو هغه په تعجب سره پوښتنه کوي چې ای زما پروردګاره دا درجه ماته په څه راکړې شوه؟ په ځواب کې به ارشاد کیږي هغه استغفار چې ستا اولاد ستا لپاره په دنیا کې وکړه د هغه په وجه ستا دا درجه پورته شوه. همدارنګه د رسول الله وینا ده چې پرته له شکه الله تعالی د قبر پر اوسیدونکو د ځمکې د اوسیدونکو د دعاګانو په وجه د غرونو برابر رحمت او مغفرت اوروي او پرته له شکه د مړو لپاره د ژوندو تحفه دا ده چې د هغوی لپاره استغفار وکړي او د الله دربار ته لاسونه پورته کړي د هغوی نه بښنه وغواړي. همدارنګه رسول الله فرمایي د مور و پلار د همیشه استغفار کولو ګټه دا ده که یې په ژوند کې هغوی ځورولي وي نو د استغفار کولو په وجه هغه نیکي کوونکی لیکل کیږي او که د هغوی په حقوقو کې غفلت او کوتاهي شوي وي هغه به الله ورته د دې دعا په وجه باندې پوره کړي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو د مور او پلار قبر ته هم ورتلل پکار دي. هلته په تلو د عبرت حاصل کړي او مرګ دې یاد کړي او د قبر د حالاتو فکر دې وکړي او مور و پلار ته دې په لږ ډېر تلاوت کولو سره ثواب ورسوي. البته میرمنې او خویندې باید هدیرو ته لاړې نه شي او د تګ نه باید بندې شي او سړي هم چې کله قبرونو ته ځي باید له بدعتونو او شرکیه کارونو څخه بالکل پرهیز وکړي. رسول الله فرمایي چا چې هره جمعه د مور و پلار یا له دواړو نه د یو قبر زیارت وکړه نو هغه ته به مغفرت وشي او له مور و پلار سره به په نیکي کوونکو کې ولیکل شي. او په دې باید هم پوه شو چې د قبرونو زیارت کول یو مستقل عمل دی او د ثواب رسول ځان ته شی دی یعنی یو پر بل موقوف نه دی. ثواب له کور نه هم رسول کیدی شي خو څوک چې قبر ته ځي هغه ډېر ثواب دی چې د بدعتونو او د شرکي اعمالو نه ځان وساتي. نور به واورو قدرمنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. اولاد باید د مور و پلار د مرګ او د وفات نه وروسته صدقه وکړي او ثواب خپل مور و پلار ته وروبخي. الله رب العزت به یې هغوی ته رسوي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. رواه البخاري. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو سړي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړه او ویې فرمیل یا رسول الله زما مور وفات شوې ده او هغې د صدقې او خیرات وصیت نه دی کړی. که زه د هغې له لورې صدقه وکړم نو آیا هغې ته به فایده ورسیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو کومه صدقه چې ته کوې چې ستا مقصد د الله رب العزت رضا وي په صحیح نیت باندې صدقه کړې فقرا او مساکینو ته یې ورکړې الله رب العزت به هغې ته په قبر کې اجر ورکړي. الله به د هغې درجات پورته کړي. همدارنګه بل حدیث دی چې حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه عرض وکړي د الله رسوله زما مور وفات شوه د هغې له لورې صدقه کول غواړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې د الله رسوله کومه صدقه بهتره او غوره ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل د اوبو صدقه کول بهتر عمل دی. نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنه یوه کوهي او څا وویستله او د ثواب رسولو لپاره یې وقف کړه او ویې فرمیل دا د سعد د مور لپاره ده. همدارنګه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي
چې یو سړي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې زما مور یو ناڅاپه مړه شوه او زه فکر کوم که هغې د څه ویلو وخت موندلی وی نو د صدقې په اړه به یې ویلي و، نو آیا که زه د هغې له لورې صدقه وکړم هغې ته به ثواب ورسیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو، هغې ته به ثواب ورسیږي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له دې ویناو څخه معلومه شوه چې باید د والدینو له لورې صدقه وکړل شي، یعنی اولاد باید د الله رب العزت په لاره کې مال مصرف کړي او ثواب د هغوی د خپل مور و پلار ته وروبخي. او د حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه د روایت څخه معلومه شوه چې په مستقل ډول د اوبو انتظام کول بهتر دي، ځکه چې اوبه د ټول مخلوق اړتیا ده او له هغو نه ډول ډول دنیوي اړتیاوې او دیني ضرورتونه پوره کیږي. له دې امله حضرت سعد رضی الله تعالی عنه څا وکنستله او مور ته د ثواب رسېدلو لپاره یې وقف کړه. او د حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه دا څه د هغې مور ته د صدقې جاریې په مستقل انتظام کولو سره د ستر ثواب ذریعه جوړه شوه. په پخوا زمانه کې د څا کنستلو اهمیت ډیر زیات و او په کلو بانډو او دښتو کې اوس هم دې ته ډیر ضرورت شته. په ښارونو کې له حکومتي نلونو څخه اوبه ترلاسه کیږي، نو که څوک په یو جومات، مدرسه یا مسافرخانه کې د اوبو زیرمه جوړه کړي یا نل ولګوي یا د اوبو د بیل د ادا کولو ذمهواري واخلي، دا به هم د اوبو په صدقه کې شمار وي او د لوی ثواب لامل به وي. بلکې په ښارونو کې په ځانګړې توګه په جوماتونو او مدرسو کې اوس هم د څاګانو کنستل مناسب دي. که کله حکومتي نلونه خراب شي یا د اوبو کمی وي نو د څا څخه به ګټه اخیستل کیږي، په هغه به خلک اودسونه کوي، په هغو به غسل کوي او همدارنګه په هغو به د خپل نور ضرورتونه پوره کوي. خو الله رب العزت به اصلي عامل او اصلي فاعل ته اجر و ثواب ورکوي. د دې ټولو ثوابونه به الله هغوی ته هم رسوي او په دې باندې د اولاد هم پوه شي. که پر مور او پلار قرض وي او هغوی د دې لپاره مال او جایداد پریښی وي نو د هغوی د قرض ادا کول پر اولاد باندې فرض دي. که څه هم د وارثانو لپاره یوه پیسه هم نشي پاتې. که قرضدار وصیت کړی وي او که وي کړی، که وصیت کړی وي نو د هغې فرضیت نور هم مؤکد کیږي. که مور و پلار مال نه وي پریښی نو بیا هم اولاد ته ښایي چې د مور و پلار قرض ادا کړي. دا ډیره لویه نیکي ده چې د آخرت له مواخذې نه هغوی ته نجات ورکړي. بلکې د هغوی له طرفه د قرضونو ادا کول د هغوی له طرفه تر صدقې کولو افضل او بهتر دي. نو د کم اولاد چې مور و پلار مړه وي پوښتنه دې وکړي که هغوی د چا قرضدار وي نو کم مال چې مور و پلار ورته پریښی د هغه مال نه دې د خپل مور و پلار قرض ادا کړي، اگر که دوی ته یوه روپۍ هم پاتې نشي. امام اوزاعي رحمه الله فرمایي چې ما ته دا روایت را رسیدلی چا چې په ژوند کې خپل مور و پلار وځورول بیا یې له مرګ نه وروسته د هغوی له لورې قرض ادا که، هغه چې د هغوی په ذمه و او د هغوی لپاره د مغفرت دعا وکړه او د هغوی د طرفداري کولو سره یې چاته شکنځل ونه کړي نو هغه به په ښه چلند کوونکو کې الله ولیکي. او چا چې په ژوند کې له مور و پلار سره ښه چلند وکړه بیا یې له مرګ نه وروسته د هغوی قرض ادا نه که چې د هغوی په ذمه و او د هغوی لپاره د مغفرت دعا ونه غوښتله او د هغوی په طرفداري کې خلکو ته شکنځلې وکړې او هغوی ته یې بد رد ویلې، د مور و پلار ځورونکی به ولیکل شي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل مور و پلار لپاره د الله رب العزت د دربار نه د مغفرت او همدارنګه د بښنې دعا وغواړو چې الله رب العزت هغوی ته بښنه وکړي. او که د هغوی په ذمه باندې د چا حق وي، قرض وي، باید د هغه مال نه چې مور و پلار موږ ته پریښی د هغه نه ادا کړو. که پریښی هم نه وي باید د خپل وس او توان مطابق د خپل مال نه د خپل مور و پلار قرض ادا کړو چې الله رب العزت موږ په هغه کسانو کې ولیکي چې زموږ نه مور و پلار راضي وي. همدارنګه اولاد کولی شي که د هغوی مور و پلار وفات شوي وي چې د هغوی له طرف نه حج یا عمره وکړي. ابي رزین عقیلي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلم او ورته ویلې یا رسول الله